افغانستان کې بل شوی اور لاهور ته ورسید. څه چې کري هغه پرې په لاهور ښار کې خونړۍ چاودنه شوې. جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د لاهور امنیتي مقاماتو ویلي دي چې نن پنجشنبه د جنوري 20 نیټه د انارکلي په بازار کې چاودنه رامنځته شوه چې په نتیجه کې 2 تنه مړه او 25 تنه نور ټپیان شوي دي. د چاودنې له امله په سیمه کې نږدې دوکانونو او ودانیو کې ماتې شوي او موټرو او موټرسایکلونو ته هم زیان اوښتی دی. د لاهور د پولیسو د عملیاتي څانګې مشر ډاکټر محمد عابد خان خبري رسنیو ته ویلي دي چې د پیښې په اړه تحقیقات دوام لري. لومړني تحقیقات دا ښایي چې چاودنه په سیمه کې د ځای په ځای شوي بم د چاودېدو له امله رامنځته شوې ده. د بل پلوه د لاهور د روغتون مسؤلینو ویلي دي چې په دې پیښه کې 2 تنو ژوند د لاسه ورکړی چې یو یې د 10 یا 12 کلونو ماشوم دی. همداشان 25 تنه نور ټپیان شوي دي چې درملنې په موخه روغتون ته انتقال شوي دي. د روغتون مسؤلینو ویلي دي چې د ټپیانو نه د 4 تنو روغتیایي حالت ښه نه دی خو ډاکټران یې د ژغورنې په خاطر هلې ځلې کوي. چاودنه په 1:45 دقیقو کې رامنځته شوې ده. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د برید په کلکو ټکو غندله او ډاکټرانو ته د ټپیانو د تداوي په خاطر لازم هدایت کړی دی. همداشان هغه د پنجاب د حکومت نه د دې پیښې په اړه تفصیلي راپور د جوړولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب لومړي وزیر عثمان بوزردار د برید په کلکو ټکو غندلی دی او د مسؤلینو یې هر څه ژر د دې پیښې د عاملینو د نیولو او د قانون منګولو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. د یاد برید مسؤلیت بلوڅ ازادي غوښتونکو منلی دی. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.